د ډیورنډ کرښې په نوم پاکستان سره د افغانستان هیڅ کوم تړون نشته. دا کرښه د یو واحد ملت پر سینه کښل شوې جبري کرښه ده چې د بدخشان ولایت له نوخاخ سیمې څخه شروع د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ ختمیږي چې اوږدوالی یې 2640 کیلومتره کیږي. د ډیورنډ کرښې په نوم دا تړون 130 کاله دمخه په امیر عبدالرحمن خان د برتانیا تر سخت فشار لاندې له برتانوي هند سره لاسلیک شوی. یعنی د انګریزانو لخوا له جوړ شوي پاکستان سره افغانستان د پولې یا سرحد په اړه هیڅ ډول تړون توافق او معاهده نه لري. همدارنګه د ډیورنډ کرښې تړون کې دا کرښه نړیوال سرحد هم نه دی ګڼل شوی. د ډیورنډ کرښه د امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر هنري مورټمر ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوی تړون 7 مادې لري. په دې تړون کې هیڅ ځای ډیورنډ لاین د یو دایمي سرحد په توګه نه دی یاد شوی، بلکې ټولې مادې د هغه وخت د برتانوي هند او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ پر دې کرښه د پرتو سیمو په تنظیم او ویش راڅرخي. برتانوي څېړونکي هیرس په لندن کې د خپلې ډاکټرۍ په تیزیس کې لیکي په واقعیت کې د یو کم 2 په هکله د ډیورنډ د تړون یوازینی ثبوت هغه لیکه ده چې د تړون په نقشه ویستل شوې ده او امیر عبدالرحمن خان دغه نقشه نه ده لاسلیک کړې. ګڼ برتانوي او افغان تاریخ پوهان داسې اسناد او شواهد لري چې برتانویانو د پاکستان تر جوړولو پورې ډیورنډ لیکې ته د بین المللي لیکې په سترګه نه و کتلي. افغان چارواکو له هماغه پیل راهیسې هیڅ کله دا کرښه د سرحد په توګه نه ده منلې. د پاکستان د فوجیانو دا هڅه چې پر موږ ډیورنډ ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي، خو افغانان بیا هم نه مني. امیر عبدالرحمن خان په خپلو یادښتونو کې دا یوه موقته او پر زور تپل شوې کرښه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې یو وخت به برتانویان له هنده ووځي او افغانان به خپله نیول شوې خاوره بیرته ترلاسه کړي. په امیر عبدالرحمن خان پسې امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان او نادر خان راغلل چې هر ځل برتانوي هند اړ کړي چې د دې تړون دوام تایید کړي، خو دې کار خپله د تړون پر موقتوالي دلالت کړی. دې دریو واکمنو هم له عبدالرحمن خان راوروسته له برتانوي هند سره د ډیورنډ د کرښې د تړون موقت دوام یو ډول تایید کړی، خو هیڅ داسې سند نشته چې دوی دې دا کرښه د رسمي یا دایمي سرحد په توګه منلې وي، بلکې د هماغه عبدالرحمن خان لخوا د شوي تړون دوام ته یې غاړه ایښې. خو د پاکستان پر جوړېدو هیڅ افغان چارواکي له پاکستان سره دا کرښه د سرحد په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. ان هغه حکومتونه هم چې د پاکستان خواخوږي بلل کېدل دې ته چمتو نه شول چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه تایید کړي. کله چې په 1940 اگست کې برتانوي هند وویشل شو او پاکستان رامنځته شو، افغانستان لومړنی او یوازینی هیواد چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب مخالفت وکړ او د لومړي ځل لپاره د ډیورنډ کرښې اخوا د پښتنو او بلوڅو د حقونو ناره او خپل ادعا په نړیوال سټیج راپورته کړه. په همدې وخت کې د لومړي ځل لپاره د برتانیا مشترک المنافع چارو وزیر نیول بیکر د دې هیواد په پارلمان کې پاکستان خپل میراثخور وباله او د ډیورنډ کرښې د لومړي ځل لپاره بین المللي سرحد یاد کړ. له ډیورنډ کرښې پورې غاړه پښتنو هم د پاکستان جوړېدل او دا کرښه نه ده منلې. د 2640 کیلومتره اوږدې کرښې پورې غاړه پښتنو د ډیورنډ د کرښې په خلاف د هماغه پیل راهیسې وسلوال پاڅونونه پیل کړي وو. د انګریزانو چاونۍ یې وسوځولې او کله چې پاکستان جوړ شو د باچا خان په مشرۍ د کوزو پښتنو په میلیونونو کسانو مظاهرې او اعتراضونه وکړل او د ډیورنډ کرښې د لمنځه وړلو نارې یې پورته کړې. نن هم په کوزه پښتونخوا کې د دې کرښې خلاف احساسات پر ځای پاتې دي. د ډیورنډ کرښې ته که وګورو کیسه یې د برلین دیوال ته ورته ده. د برلین دیوال چې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په 2 ټوټو تقسیم شوی وو چې د شوروي تر کنټرول لاندې ختیځ برلین څخه لویدیځ برلین ته د خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي او د برلین ښار یې په 2 فزیکي او ایډیالوژیکي متضاد زونونو ویشلی وو. خو د 1989 کال د نومبر په 9 د برلین دیوال د ولسونو لخوا ړنګول د سوله ییز انقلاب په ترڅ کې د نړۍ په تاریخ کې یوه مهمه پیښه وبلل شوه. ویښه ولسونو تل د بیلتون کرښې ړنګې کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان پاچا ظاهرشاه د ډیورنډ کرښې د لمنځه وړلو 3 مهم فرصتونه ضایع کړل. په 1940 کې چې د پاکستان په نوم یو نوی مملکت جوړ شو، نه له قبایلي سیمو انګریزان ووتل. د برتانوي هند ټولې چاونۍ ودانۍ پاکستان ته پاتې شوې او په دې توګه پاکستان ځان د برتانیا او افغانستان ترمنځ میراثخور هم وباله. په کابل کې د برتانیا د سفارت ودانۍ هماغه وخت د پاکستان لاسته ورغله. تاریخ پوهان په دې باور دي چې هغه وخت د افغانستان د باچا محمد ظاهرشاه لپاره یوه ښه موقع وه چې پر خپلې سیمې یې دعوه کړې وای، خو د ظاهرشاه حکومت د ناڅرګندو دلایلو له کبله یوازې په بیانونو کې دا دعوت او ده وساتله او د خپلې خاورې د نیولو لپاره یې د پیاوړي پوځ په لرلو سربیره هم عملي اقدام ونه کړ.
د هغه وخت د حکومت چارواکي د دې فرصت بایللو په اړه بیلابیل دلایل بیانوي، خو یو هم په سمه توګه نشي توجیه کېدی. دویم غوره فرصت چې پکې افغانستان پر خپلې خاورې دعوه کولی شوه په 1965 کال کې هغه مهال چې پاکستان په خپل ټول پوځي توان هند سره په جنګ اخته و. افغانستان په یو پراخ پوځي برید کې دا سیمې نیولی شوې، خو افغان حکومت نه یوازې د خپلې پلرنۍ خاورې د بیرته ترلاسه کولو لپاره پوځي اقدام ونه کړ، بلکې د هندوستان پر ځینو بمباریو یې چې د پیښور پر هوایي ډګر شوې وې د افغانستان لخوا اعتراضونه هم وشول. د افغانستان لپاره د ډیورنډ لاین د له منځه وړلو لپاره دریم ښه فرصت په 1971 کال کې هغه مهال و چې د پاکستان زیات پوځ په بنګال او وروسته هند کې بند شو. بنگلاديش ازادي واخیسته، خو افغانستان د محکومو پښتنو د ازادۍ لپاره په دې مناسب وخت کې هغوڅ اقدام ونه کړ. پاکستان له هر افغان حکومت څخه د ډیورنډ د کرښې د منلو غوښتنه کړې. د پاکستان له رامنځته کېدو راوروسته پاکستان پر لپسې له بیلابیلو لارو د وخت پر افغان حکومتونو فشار راوړی چې د ډیورنډ کرښه دې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه تایید کړي. دوی د ظاهر شاه او داود خان د واکمنیو پر ضد د حزب اسلامي د هغه وخت غړي لکه حکمتیار مسعود او نور لا د کمونستانو تر کودتا مخکې بریدونو او وسلوال مخالفت ته هڅول او دوی ته وسلې ورکولې. خوانی ولسمشر حامد کرزي وخت په وخت دا خبره په ډاګه کړې چې پاکستان ورڅخه په رسمي غونډو کې د طالبانو له ملاتړ څخه د لاس اخیستو په بدل کې په څرګنده د ډیورنډ کرښې د منلو او له هندوستان سره د اړیکو د پرې کولو غوښتنه کړې چې نوموړی وایي نه یې ده منلې. د امریکا، برطانیا او سعودي عربستان په شمول ځینې هیوادونه ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد بولي، خو د دې سرحد له انجمن وضعیت هیڅ هیواد نه ردوي. له همدې کبله خو د ملګرو ملتونو په شمول نړیواله ټولنه تل د دواړو لورو ترمنځ په دې اړه یو وروستۍ پریکړې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو او جوړجاړي غوښتنه کوي. همدارنګه د هندوستان په څیر یو وړه ډله هیوادونه داسې هم دي چې د ډیورنډ لاین ته لکه د افغانانو په څیر د یوې تپل شوې کرښې په سترګه ګوري او ګرد سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه نه مني. د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو څخه ډیره د پښتنو د ستر ولس مسله ده چې د دې کرښې په اوږدو کې تر 80 میلیونه څخه په زیات شمیر کې پراته دي او دې کرښې په دوه برخو داسې ویشلې چې د یوې کورنۍ غړي سره بیل کړي دي. د دې کرښې د منلو او یا نه منلو په اړه هر پریکړه هم په همدې پراخو پرګنو یا د دې په منتخبو استازو پورې تړلې ده. شمالي ټلواله افغان حکومت پاکستاني پوځ او نور لوري د دې پولې د منلو یا تایید واک نه لري. د نړیوالو حقوقو له مخې په سیمه کې یو پراخه او عادلانه ټولپوښتنه د دې کرښې برخلیک ټاکلی شي، د کومې ټولپوښتنې لپاره چې اوس شرایط نه دي برابر. همدارنګه د افغانستان د نورو وروڼو قومونو اخلاقي مسؤلیت دا دی چې د دې کرښې پر ضد د پښتنو داعیې ملاتړ وکړي. تر دې پرته د دوی لخوا د دې کرښې منل یا نه منل د ستونزې هوارۍ سره کومه مرسته نشي کولی او د دوی لپاره هم کوم ګټه نه لري. آیا د ډیورنډ کرښې د معزلې حل شته؟ ولې نه؟ لکه مخکې مو چې وویل که په سیمه کې دا شرایط رامنځته شي چې د کرښې دواړه غاړه میشت پښتانه چې دې کرښې ویشلي په بېطرفه او آزاده توګه خپله اراده څرګنده کړی شي او د هغوی ارادې ته درنښت تضمین شي، کولی شي د دې کرښې په اړه یوه دایمي پریکړې ته لاره هواره کړي. البته افغان حکومت د کوزو او برو پښتنو د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د دې کرښې په اړه بحث او خبرې پیلولی شي چې ښایي اوږد وخت ونیسي څو پریکړې ته ورسیږي. هیله